ها ملګرو دغه نوی نظم د اختر په حواله باندې تاسو ټولو ته ډالۍ. د نظم عنوان دی د اختر 3 ورځې. زه دا منمه چې 3 ورځې دي هر څنګ تیریږي، وږی بچی او بې لباسه رانه نه هېرېږي. لغړ په غړ ستا په کوڅو کې سوالونه کول، د مړ بابا یې غلي غلي ارمانونه کول. په لاس نیولې په ژړا ستا دروازه کې تېر کو، په لوږو تندو یې اختر ستا په کوڅه کې تېر کو. نه دي تر دې دمه احساس راغی په زړه کې سیبه، چې یو ماشوم د لوږې مړ شو ستا کوڅه کې سیبه. په اودسونو دې ځان ستړی کړو سجدې لځې ته، په دغه سترګو بیا د پاک الله کعبې لځې ته. سترګې دې وچوه د کعبې نه ثواب دلته ډېر دی، وږی او تږی ګاونډي دي خانه ولې هېر دی. سترګې دې وچوه د کعبې نه ثواب دلته ډېر دی، وږی او تږی ګاونډي دي خانه ولې هېر دی. چې په تا لنډې یا اوږدې شي سیبه، هغه د خوار غریب جامې شي سیبه. په سترګو ړوند او په زړه کې دې سره هم نشته، یا خو بې شرمه یو په سترګو کې دې شرم نشته. خپل ځان د ځان دپاره چرته عینکه سیبه، خپل ماشومان واړه واړه بچي اسرکه سیبه. څنګه چې غواړي خپل بچي درنه اختر خوشحالي، د چم ګاونډ غریب څه وکه برابر خوشحالي. د چم ګاونډ غریب څه وکه برابر خوشحالي.